دوستانو واقعیاً چې ډېر دردونکی خبر درسره شریکوم چې یو سړی راپاڅېدلی او خپله ښځه یې ډېره په بې دردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو د دغه ښځې نه یې 3 بچي هم ول چې اوس یتیمانان شول او ډېر واړه واړه دي. دغه تصویران به هم درسره شریکوم. ټوله واقعه درسره دلته بیانوم. دوستانو ورونو یې داسې بیان ورکړی چې دغه زمونږ یوه خور وه او مونږ 3 وروڼه یو. دوستانو ویلي دي چې دغه مونږ واده کړله نو دغه سړي ورسره ظلمونه زیاتې کو، څو پیرې وهلې ټکولې، د خپې لاس یې پرې مات کړی دی، خو بیا هم مونږ د پښتو معاشره پښتو کلچر مونږ به هغه هلته ولېږله او کې به هم نو له ورسره روغه به هم ورسره وکړه. دوستانو ورور یې وایي چې زمونږ خور سره ډېر ظلم زیاتی شوی دی. وړومبی یې زمونږ خور وهلې ده، خپې لاس یې پرې مات کړي دي او بیا یې پرې ګرمه اسري ګرځولې ده چې د هغې نه بعد یې ورته پانسي ور اچولې ده او بیا یې مړه کړې ده. دوستانو په دغه حال کې داسې دردونکی مرګ یې ورکړی دی چې دا یو کافر ته هم نه پیرزو کېږي. دوستانو د یو مسلمان نو دغه ظالم دې ګرفتار کړی شي. ډي پي او ته زموږ خواست دی د هغه تاڼې کم انچارج دي چې دغه ظالم دې ونیول شي او ډایرکټ ورته پانسي واوړل شي، ډایرکټ یې قتل کړی شي، ځکه چې دا معاشرې نه داسې مرداران ختمول پکار دي. دوستانو واقعیاً ډېر ظلم ورسره شوی دی. دوستانو دغه ښځې دغه 3 ماشومان دي چې یتیمانان شول، تاسو یې کتلی شئ ډېر واړه واړه دي او دغه ظالم ته دې سزا میلو شي.